سلام ستړي مشه. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم همداشبه له دوحې را سره خبرې کوي. ښاغلی نعیم ستړي مشه، بخیر راغلی پروګرام ته. د طالبانو حکومت د کابینې ځینې نوي سرپرستان هم معرفي کړل، پخوا یې هم سرپرستان معرفي کړي وو. د ښځو نوم پکې نشته. د ښځو لپاره څه کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ښځو موضوع اصلا دلته نه پوهېږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخیستل کېږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې، همدا اوس حتی اسلامي هېوادونو کې د حکومتونو په کابینو کې د ښځه نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو میاشت نه پوره کېږي ټاکل شوې ده، په دې کې دا خبرې مطرح کېږي. دې نه مطلب څه دی؟ یو دوهم دا چې دغه که یو ښځه په کابینه کې راشي، دلته مطلب څه دی؟ صرف د یو ښځې راتګ په کابینه کې دا هدف دی، او که هدف دا دی چې د ښځو ستونزې هوارې شي، او آیا د ښځې ستونزې صرف همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشي ټولې ستونزې هوارېږي؟ دا کومه منطقي او یعنی عقلاني پرېکړه ده؟ فکر نه کوم. موږ د دې لپاره باید داسې کوشش وکړو دغه رمزي شیان خو موږ تاسو وکړه په شلو کلونو کې چې کله د ښځو په نامه یا ورګان کله بل نامه، خو د ښځو ستونزې نه دا چې حل نه شولې بلکې زیاتې شولې. صرف یو څو ښځو لپاره به یو څه د ژوند فزیکي حالات یو څه برابر وي، نور په معنوي لحاظ باندې ښځه تر فشار لاندې وي. په ښځو باندې متاسفانه هغې ځورول کېدلې په مختلفو حکومتي دوايرو کې، په پوهنتونونو کې، په لیسو کې، په مکتبونو کې، په لارو کوڅو کې دغسې کومې چې د ښځو ستونزې وي په کلیو کې تر اوسه پورې پر ځای پرتې دي. موږ باید د هم د منطقي لحاظه او هم د اصولي او شرعي لحاظه داسې فکر وکړو چې د ښځو د ټولو ښځو د ستونزو هواري لپاره فکر وکړو. ښاغلی نعیم، زه غواړم وپوښتم، د افغانستان نږدې 20 میلیونه ښځې دي. د دغو 20 میلیونه ښځو ونډه څه شوله ستاسو په کابینه او په حکومت کې؟ ما همدا خبره کوله چې دا فکر د کوم ځای نه راغلی دی چې 20 میلیونه ښځې به ټولې په کابینه کې وي. ما تاسو ته وویلې د دوی استازي به څه کېږي؟ بالاخره ټولو ته خو ځای نشئ ورکولی. استازي څه کوئ؟ د دوی استازي نیسئ که نه په کابینه کې؟ ما همدا خبره په مخکې شرح کړله چې دلته هدف څه دی. که یوه ښځه په کابینه کې راغله، په دې معنی چې د ښځو ټولو ستونزې هوارې شوې، دا خو نه دي شوي. د دنیا په هېڅ ځای کې نشي راښودلی. او که دا وي چې د ښځو ستونزې یوازې ښځې حل کوي، بیا خو دا ټوله دنیا په غلطه روانه ده. ځکه موږ تاسو ګورو چې په دا ټولو حکومتونو کې، نظامونو کې موږ ګورو چې د ښځو ستونزې د نارینه‌وو د حل کېږي. ډېر وزارتونو کې، په ډېرو ارګانونو کې هلته نارینه د ښځې ستونزې هوارې کوي. که داسې وي چې موږ دغه تفکیک او دا فرق، دا تمیز راولو چې ښځه د بالکل جلا یو جلا قشر شي، یو جلا برخه د نارینه د جلا برخه شي، نو بیا د ټولو نړۍ په حکومتونو کې نیمایي یوازې د ښځو وزارتونه وي، د ښځو اړوند کارونه یو نیمایي د نارینه‌وو دپاره وي. ښه، د تاسو تصمیم څه دی ښاغلی نعیم؟ د اسلامي امارت د طالبانو تصمیم څه دی د ښځو په مورد باندې، او دا چې آیا دوی ته ونډه ورکول کېږي که نه؟ ځکه چې نړیوالې ټولنې تقریبا خپلې ټولې اړیکې او ټول راتلونکی په همدغو مسایلو پورې تړلی دی چې یو یې د ښځو لپاره غټه ونډه ده په حکومت او حکومتولي کې. بس هم چې کومه غوښتنې کېږي په دغه اساس باندې چې صرف هغه رمزي غوښتنې دي، دا اصلا په دې رابطه د سیاسي اغراض دي. هغوی نه د ښځو ستونزو په غم کې دي، نه د ماشومانو د ستونزو، نه د انسان په غم کې. تاسو ګورئ چې دوی اوس هلته په امریکا کې د افغان ولس تقریبا تر 10 میلیارده پورې هغه ته کنګل کړي دي مالي سرچینې، چې دغه تاوان دغه افغان ښځو ته رسېږي، همدغه نارینه ماشومانو ته رسېږي. دا ښځې نه دي. د دې ښځو په حق کې ولې ظلم کېږي؟ داسې رمزي او سیاسي اغراض دي چې دوی غواړي په دې رابطه خپل اهداف ترلاسه کړي. دا یو. دوهم دا چې موږ څنګه غواړو چې د ښځو لپاره څه کار وکړو. موږ غواړو چې د هرې ښځې لپاره، ښځه من حیث ښځه چې هر چېرته وي، د هغه د ستونزو د هواري لپاره کار وکړو. نه داسې چې صرف یو دوه درې ښځې هغه ښځې وګڼو، نورې چې ښځې دي هغه ښځې نه دي. نه، هغه انسان نه دي. موږ ښځه انسان ده. د ښځې که په هر ځای کې وي، هغه که په کور کې وي، هغه که په کلي کې وي، هغه که په دولتي دوايرو کې وي، هغه که په پوهنتون کې وي، هغه که په مکتب کې وي، هغه که په هر ځای، هغه ښځه ده. د ښځې باید احترام وشي. د ښځې هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته برآورده شي. متاسفانه د مکتب یادونه مو کړله ښاغلی نعیم. وبښئ خبرې مو قطع کوم. د نجونو ښوونځي ولې نه پرانیزئ له شپږم ټولګي پورته؟ څه مشکل لري؟ خو په دې نه پوهېږم چې دغه مشکل زموږ د ذهنیتونو سره یو قسم متاسفانه په داسې شکل جوړ شوي چې دوی هر څه په منفي انداز کې ګوري. د څو وار په دې رابطه اعلامیې خپرې شوې، بیانونه خپاره شول، د ویاندویانو لخوا خبرې وشوې چې په هغه کار روان دی. موږ دا غواړو چې د ښځو داسې نه وي چې سبا ښځې په مکتبونو کې لکه مخکې نظام کې چې وو، متاسفانه په دولتي دوايرو کې د ښځو سره څنګه چلند کېدلو، په هر کې د ښځو سره څنګه تعامل کېدلو، په وزارتونو کې د ښځو څنګه تعامل. موږ دغه ټولو بدمرغیو، دغه ټولو ناروا چې هغه هم د انساني عقل د لحاظه، هم د شرعي لحاظه ناروا غلط کار نه دي. دغه مخنیوي لپاره یو چوکاټ جوړ شي، داسې یو چوکاټ برابر چې هلته ښځه بربندانه په عزت او په کرامت کې دغه خپل کار مخته وړی شي، خپل ژوند مخته وړی شي. موږ دغه لپاره کار کوو. نه دا چې
ښاغلی نعیم د کابینې په اړه باندې راته ووایي څومره پکې د اقلیتونو لپاره سهم ورکړل شوی دی او دا چې څومره مسلکي دی ځکه چې یوازې پرون د کورنۍ چارو په وزارت کې 15 معینیتونه او ریاستونه اعلان شوي دي له 4 پرته نور ټول ملا صاحبان او قاریان دي. څه فکر کوئ مسلکي ادارو کې دوی کار کولی شي که څنګه؟ فکر کوم مثلا خو چې کوم مسلکي کارونه مختلف یا پرسونل دي هغوی مختلف ده پرده کې دغه څه ده د ادارې پر اساس چې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې لپاره وي هغه نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي نه هغه پرده کې دغه وي او بخې چې خبره مقطع کوم نو څنګه به د پالیسي او ستراتیژي موین د مثال په توګه باندې د پالیسي او ستراتیژیانو په مسلو باندې پوه شي که مسلک دا نه وي هغه د خاص سره ملګری شته دغه سره دغه بخش کې په دغه هغه کې هر بخش کې تاسو اشاره ورته وکول تاسو کسان شته دغه کار کوي دا خو نه ده چې ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کوي شي نو پرسونل ورسره دي متخصصین ورسره دي دغه شل کاله چې دوی په دغه اداره کې کار کوي دغه کسان خپل ځایونه باندې دي د کېږي د نور قومونو ارتباط هم کلنډ یادونه وکړي آیا دوی ته هم سام ورکوي که څنګه په کابینه کې کابینه کې خو د نور قومونو لپاره تر ډیره پورې ځای شته دی چې ازبک قوم لپاره شته دی کې راغلي دي تاجک کې راغلي دي نورستاني په کې راغلي دي دغه څه په قرار په نورو بخښونو کې هم ان شاء الله د ټولو داسې یو نظام رامنځته کېږي چې هغه په ټول ولس په هغه کې خپل ځان ګوري او د خپل ستونزو د هواري لپاره به دغه فرصت لري چې ستونزې هواري شي بل دا چې سمون ته چې دغه کوم نظام جوړیږي د دنیا په کوم ځای کې موږ کم تر کم د خلکو نه د دغه کسانو چې دغه ذهنیت ورسره دي دغه خبر راپورته کوي دغه نه مختنه دا چې تاسو خو د دنیا په یو کونج کې داسې نظام راوخی چې یو تحول راشي یو لوی نظام بدل شي سر تر پایه په کې یو تغییر راشي او البته بیا په 2 هفتو کې ټول مکمل جوړ نظام چې هغه کې ټول مشکلات حل وي قومي جوړښتونه او هغه سمتي جوړښتونه او د ژبې او نور کیسې ټول په کې برابرې دا په 3 هفتو کې کیږي دا په یو میاشت کې کیږي